الرحمن الرحيم. محترم منګه چې کوم نورانی قاعده شروع کړې و په دې کې منګه په 9 نمبر تخته کې یو سبق ویلو او هغه کې منګه دا خبره کړې و چې دلته به منګه سلور خبرې کوو، یعنی دا سبق چې منګ وایو په دې کې به رسو خبرو خیال ساتو. لومبه درې خبرې وي چې حرف بسې ادا کو، د مخرج خیال بساتو او د غټو حروف خیال بساتو، او بیا دا چې دا سبق به هجاء هم وایو، روان به هم وایو، وقفن به هم وایو او اجرا به پکې هم کو. دا خبره شوه دغه رنګ درې وقفونه پرون ذکر شوه: وقف بالساکن، وقف بالسکون او وقف بالابدال. نن زمونږه په دغه کې تختی نمبر 9 کې چونګه دا خو مشق دی، دې تخته باندې به خاص ټیم لګي، نو دا سبقونه تاسو د لپاره لازمی او ضروری دي چې تاسو خامخا دا سبقونه واورئ او د رضان سره یاد کړئ. نن زمونږ په دغه کې تخته کې 2 نمبر سبق دی او دغه سبق به موږ شروع کوو د بهینا. منګه پرون اخیری ټکی عین ویلو: حمزه یا زبر آی، نون زبرنا، عین وقف عین. دلته کې یا ساکنه ده او مخکې ته فتحه ده، نو دې ته ویل کېږي یا یلین. دلته چې کوم وقف کېږي نو دې وقف ته ویل کېږي مد عارض لین. مد عارض لین، مد عارض ته ویل کېږي ځکه چې مد او عارض د وجه نه کېږي چې هغه متحرک حرف ساکن کول دي، او لین ورته ویل کېږي ځکه دلته مد په حرف لین کې شوی دی. بیا ورپسې دی بیهی، با زیر بی، ها کڑی زیر ہی، بیهی وقف به. دلته کې وقف چې کوم دی دا وقف بالاسکان دی، یعنی ها دې مال چې موږ وقف کوو نو دا به موږ ساکنه کوو ځکه ها د مخکې نه ساکنه نه ده، متحرکه ده. او ما تاسو ته پرونم ویلو چې وقف بالاسکان هغه ته ویل کېږي چې متحرک حرف ساکن کړي شي، او وقف بالسکون هغه ته ویل کېږي چې حرف د مخکې نه ساکني اخره او هغه باندې وقف وکړي شي. دلته کې یو اعتراض دا راځي چې به په دې باندې کړي زبر دی، کړي زیر دی، نو دا په حالت د وقف کې دا ویل کېږي ولې نه؟ کدا نه ویل کېږي نو بیا یو بل ټکی دی یحیی. الته چې موږ وقف کو نو الته به موږ یحیی وایو، وقف یحیی الته به موږ وایو، دلته ولې نه وایو؟ نو د دې اعتراض اول جواب دا دی چې وقف دا مخکې موږ ویلو چې وقف د رسم تابع دی او حرکات د رسم نه بار دي، حرکات پر رسم کې داخل نه دي. نو چې وقف موږ کو نو رسمن چې کوم وقف دلته کېږي نو په ها باندې ها د باندې وقف بالاسکان کېږي. او بل دا خبره ده چې یحیی دی، نو ګوره یحیی کې اصل کې التک دو یاګانې دي، دو یاګانې. نو د تماثل پر رسم د وجنا دی او شانوالی پر رسم د وجنا الته یو یا حذف شو او دغه په ځای باندې کړي زیر راول شو. نو چې کله وقف کیږي نو دغه تبا د حکایات دوباره راول کیږي. دا اصل کې دوا دغه دي یاګانې دي، یو یا نه د دو دي. خدای یو یا د تماثل پر رسم د وجنا دواړه یو شان دي، دغه د وجنا یو یا حذف شوی ده. نو دلته دغه د حذف یا په ځای باندې دلته کړي زیر راول شوی ده. نو د تماثل پر رسم د وجنه یو یا حذف شو، زیر راوړی شو، کړي زیر. اوس چې کله وقف کیږي نو دا کړي زیر د حذف شوی یا چې دا به دوباره راوړل کیږي. نو الته کې ځکه مونږه دا کړي زیر وایو، یعنی یحیی وایو، او دلته په وقف کې به نه وایو بلکې به وایو. بیا ورپسې بل ټکی دی جیم الف مد زبر جا، حمزه زبر ا، جاء جاء وقف جاء. دلته کې چې کوم مد دی نو دا مد متصل دی. مد متصل څه ویل کېږي؟ چې کله د حرف مد وروسته حمزه راشي او دغه حمزه په دغه کلمه کې په بل کلمه کې نه دي ته ویل کېږي مد متصل. نو دلته حرف مد چې الف دی د دې وروسته حمزه راغله ده او حمزه دغه کلمه نه ده،
د دې وجنه دلته چې کوم مد کیږي د مد ته ویل کیږي مد متصل. څنګه وایو جاء وقف جاء بیا ورپسې دا بل ټکی دی ته خاص غور کول پکار دی جیم یا مد زیر جی حمزه زبر ا جی ا وقف جی. دلته کو څوک دا اعتراض وکړي چې الف دا خو لیکل شوی دی خدا خو مونږه هجاءن اونوي نه هجاءن مونږه اونوي یعنی مونږه د څه اونوي چې جیم الف یا مد زبر نو الف دا لیکل شوی دی خدا ویل کېږي نه نو چې ویل کېږي نو د به هجام نه کېږي دا لیکل شوی دی خو ویل کېږي نه. او بل دا چې د رسم عثماني تابعداري واجب ده نو پر رسم عثماني کې دغه کس لیکل شوی دی نو ځکه دلته دغه کس لیکل دی. او کله کله په دې کې په بعض ځایونو کې کړي زیر راځي جیم یا کړي مد زیر جی جیم مد کړي زیر جی نو اته پکې یا نوم ناخلو اته پکې یا نوم ناخلو ځکه کړي زیر راغلی دی او چې کله کړي زیر نی نو بیا پکې یا نوم اخلو. نو څنګه وایو جیم یا مد کړي زیر جی حمزه زبر ا جی ا وقف جی. دلته د حرف مد نرستو حمزه راغلی ده او دغه حمزه په یو کلمه کې ده حمزه مد چې د حرف مد چې دی هغه یاد ده د نرستو حمزه راغلی ده په دغه یو کلمه کې ده د دې وجنه د تمد متصل ویل کېږي. بیا ورپسې بل حرف بل ټکی دی جو جیم واو پیش جو عین دو زیر عین جوع وقف جوع. من به یو دا کوشش کوو چې منګه وقف وایو نو چې وقف ونه وایو وقف ځکه وقف غلط دی. څنګه وایو وقف جوع. دلته هم مد دی ځکه حرف مد راغلی دی او اخر په عین باندې چې دینو د وقف په حالت کې د عین باندې دو زیر دی نو دا منګه بدل کو په سکون سره یعنی دا غلطه منګه سکون راوستو نو دې ته ویل کېږي وقف بالاسکان. او دلته چې کوم مد کېږي دا مد عارض وقفي دی. مد لین عارض تاسو او پیژندل چې د حروف لینیو نرستو کوم مد وکړي شي د عارض د وجنه هغه ته مد لین عارض ویل کېږي. او دلته مد عارض وقفي دی مد ځکه حرف مد راغلی دی عارض دا دی عارض د وجنه راغلی دی چې دلته موږ څه چلو کو دو زه د موږ بدل کو په سکون سره یعنی موږ سره کو دلته وقف بالساکن کو وقف سو کو بالساکن کو نو ته کله چې د حرف مد نرستو وقف راشه وغه د سکون د یو عارض د وجنه هغه ته ویل کېږي مد عارض وقفي مد عارض وقفي. نو دا یو څو حروف شو د کې چون کې لګه اجرا ده د دې وجنه به تاسو ته یو خاص مشکلي وار ورته نه خطا کو ان شاء الله چې الله با خیر کی ان شاء الله نور سبق بیا سبحانه وایو.